اصلا په کیسه کې نه دي. که غواړئ یوه معامله وکئ مقابل لور ته وښایئ چې د ده پکې ګټه څه شی ده، دا تر ټولو غټ بورد دی. بله خبره چې مهمه ده، مفت شی مه اخلئ. هیڅ کله مفت شی مه اخلئ. که چیرته غواړئ په قدرت کې اوسئ، که چیرته غواړئ باعزته اوسئ. کله هم چې چا درته مفت شی آفر که پوه شئ چې وضعیت مو خرابه ده. زه د اسلامي امارت د یو ملګري کیسه کوم، نوم یې نه اخلم. زه هغه وخت کې چې دی په طلوع تلویزیون کې وم، لا نه وم راغلی، طالبان راغله او په 10مه میاشت کې د اسلامي امارت یو ملګری راغی ما ته ویلې چې ډاکټره مولیا وایي زه ډېره جدي ستونزه لرم او ته باید ما سره مرسته وکړي. ما ویلې راځه چې کینو خبره څه. دا سړی په یو ډېر مهم ارګان کې و، په یو ډېر مهم ارګان کې ډېره مهمه وظیفه لرله. دا زمونږ یو پنجشیري ملګري راغلی دی، د سره چې دی ملګرتیا شروع کړي. قاري صاحب ښه یې جوړ یې په خیر یې، قاري صاحب ورسره ملګری شوی. په بله ورځ یې قاري ته ویلي چې قاري صاحب ته خو زما میلمه یې. قاري صاحب یې بیولی ډېر لوکس شینواری یې پرېښوړلی. ورته ویلي چې دا زما د طرفه میلمستیا وه، دا شینواری زما د طرفه تا. قاري خوشحاله شوی چې څومره نیک سړی، بس یو شینواری یې راکړي. په بله ورځ یې قاري ته ویلي چې قاري صاحب ما خو تا ته یو تحفه راوړې، ښه څه شی دې راوړی؟ ایفون یې ورکړی، ایفون 15. قاري صاحب خوشحاله شوی چې کور دې ودان، والا خیر یوسي، سړي راته ایفون راکړي. په بله ورځ راغلی قاري صاحب والا ما خو تا ته یو تحفه راوړې، څه شی؟ 3-4 جوړې کالي ورته ورکړي. سړي ویلې کور دې ودان. په بله ورځ راغلی دی قاري صاحب ما خو تا ته یو تحفه راوړې د پنجشیر نه، څه شی ده؟ د زمرودو ګوتمۍ ده. سړي اخیستې ده چې مننه صاحب الله دې اجر درکړي. په بله ورځ سړی راغلی دی چې قاري صاحب د غدرې بندیان به راخوشي کړي. اوس سړی وایي چې زه حیرانه یم که چیرته بندیان راخوشي کوم، زه د امارت سره خیانت کوم ځکه هغوی خاینین دي. که بندیان نه راخوشي کوم، روش یې ما خوړلی، کالي یې ما اخیستي، د زمرود ګوته یې ما اخیستي. سړی راته اخطار راکوي چې قاري صاحب که د نه جواب راکړه بیا شاید خبره خرابه شي، شاید د تا نه شکایت وکړم چې د ما نه رشوت اخیسته او د رشوت دپاره یې چې دی غوښتل دا خلک راخوشي کړي. اوس یې رانه رشوت هم اخیستی، ایفون هم اخیستی، کالي هم اخیستي، را سره یې ډوډۍ هم خوړلې، ثبوتونه هم لرم، اما زما بندیان نه راخوشي کوي. نو که زما بندیان دې راخوشي نه کړه، د اقل خو تا بندي کوی شم. ما ته ویلې زه څه وکړم؟ حیران پاتې یم، نه پوهېږم لاره څه شی ده. مال کالي مالي بیرته جمع که، زمرود ممرود دې بیرته جمع که، ایفون مایفون دې بیرته جمع که، کور ته یې ورولېږه. که درنه شکایت هم وکړه چې ده دا شیان اخیستي وو، ورته ووایه چې والله که ما اخیستي وو بیا خو مې بیرته نه ورلیږه. تنها دا نه دی، زه اسلامي امارت خلک پیژنم او زه بخښنه غواړم چې دا خبره کوم. ډیری په ښځو دوکه شوه، همداسې ملګرتیا لورګانې یې ورکړې، پکې خیخي وکړه طالبانو کې. اوس په طبیعت یوه ښځه لري او د هغې ښځې په واسطه ورباندې سیاسي کارونه کوي. زه نه غواړم په دې اړه ډېر په جزیاتو کې وغږېږم، اما یو اشاره پکار وه چې د اسلامي امارت غړي دې ته پام وکړي. یو ډېر غټ مشر لاړه په پنجشیر کې یوه جنۍ وکړه مثلا، یا په بغلان کې، یا په تخار کې، یا په پکتیا کې، یا په بدخشان کې، یا په خوست کې، نه غواړم مشخص یو ولایت اوسي. ښه صحیح په طبیعت په هوټل کې واده وکړه، ښه صحیح په طبیعت پیسې میسې ورکړې، په زور یې واده نه و کړی. 2-3 میاشتې د جنۍ تېرې شوې، د هغې نه وروسته جنۍ ویلې چې ښه اوس مې فلانکی کار وکړه. سړي فلانکی کار ونه شو کولی ځکه د امارت خلاف و. ښځه ترېنه لاړه، د پلار په کور کېناسته. سړی ورغله چې ولې د پلار په کور ناستی؟ زه چې ځو بېرته کور ته، سړي پسې بیلچه راواخیسته. په شرمو یې سړی وشرمو. ولې؟ سیاسي لوبه وشوه. متاسفانه موږ باید ټولو خلکو ته د پښتو په جامه ونه ګورو. ډېری خلک د سیاست دپاره تر هر حده پورې رسیدی شي. ځینې خلک په سیاست کې د ګټلو دپاره د ناموس نه تیر دي. ځینې خلک په سیاست کې د ګټلو دپاره د دین نه تیر دي. زه مسافر وینم دلته راغلي مطلق نیمایي عیسویان شوي، نیمایي یهودي شوي. پس ته د یو هوښیار انسان په توګه باید متوجه اوسې چې چا سره مخ یې
څنګه ورسره مخ یې؟ بنان ډیره زیاته مهمه خبره ده چې که چیرته غواړې عزت دې حفظ شي، که چیرته غواړې ناموس دې حفظ شي، که چیرته غواړې قدرت دې حفظ شي، مفت شیان مه اخله. مفتو شیانو ته مه خوشحالېږه. څوک چې مفت شی درکوي پوه شه په بدل کې درنه یو څه غواړي. یو نفر یو هلک سره ملګری شوی، موټر کې چکر ته بیایه، د کلب پیسې ورکوه، ورباندې خرابات کوه، منډې را منډې، او دا هلک ماته شله دی چې ولا دا هلک د ما داسې دی لکه ورور چې ورته مې غږ کړی چې 10 روپۍ راکړه 20 یې راکړي، چې ورته مې غږ کړی موټر دې راکړه د 1 ورځې دپاره د 3 ورځو دپاره یې راکړی، کلب ته راسره ځي، ډوډۍ راباندې خوري، دا زما سکه ورور دی. یو کال وروسته سړی راغلی چې ولا خدای دې دا غر کي. ولې؟ هغه خو د ما ورور نه و، اصلي چل د ما خور ته جوړ کړی و، د ما د خور دپاره یې ما سره ملګرتیا کوله. پس مفت شی هیڅکله مه اخلئ. مفت شی ستاسو ځواک او ستاسو قدرت ته تر ټولو ستره خطره ده. د دې نه لرې اوسئ. بله خبره چې ډیره زیاته مهمه ده، که چیرته غواړئ قدرت مو حفظ اوسي، د خلکو په مغزو او د خلکو په زړونو کار وکړئ. مثلا یو مثال ورکوم، په دې کې ډیر لنډ مثال ورکوم چې تاسو پوه شئ. یو نفر دی دفتر ته راځي، ټوله ورځ کوشش کوي چې کار ډیر وکړي، دفتر ته ګټه ډیره ورسوي، په کار کې مصروف دی، وضعیت هم خرابه دی، ستونزې هم ګالي، د 8 ساعتو په ځای 10 ساعته کار کوي. یو نفر دی د دفتر بیخي کیسه کې نه دی، فقط د مدیر طبیعت ته ګوري، د مدیر زړه خوشحاله ساتي. مدیر خولې دی ورته وایي پکې درته وایم، وایي نه. مدیر وږی دی ورته راځه چې یو ځای ډوډۍ وخورو. مدیر سره یې ملګرتیا جوړه کړې، مدیر سره بنډار لري، مدیر سره ناست و پاسته لري. کوم نفر پرمختګ کوي؟ هغه نفر چې خپل ژوند یې په کاروبار کې وهلی دی، تباه کړی دی، یا هغه نفر چې مدیر سره ملګرتیا لري؟ کوم یو یې مخ ته ځي؟ هغه نفر چې مدیر سره ملګرتیا لري. ته ناست یې کار کوي، ته د دفتر د غم نه مړ شوې، یو بل نفر بیکاره ناست دی د مدیر سره بنډار کوي. د ورځې په پای کې د هغه معاش هم د تا نه ښه دی، هغه د تا نه ډېره رخصتي هم اخلي، هغه ناوخت هم راځي، وخت هم د دفتر نه وځي، شکایت هم څوک تینه نه کوي، څوک پې فشار هم نه راوړي، او د ورځې په پای کې مدیر تا ته وایي چې وخته راځه، ناوخته ځه، معاش دې هم کم دی، فشار هم در باندې راوړي، ببولال هم تا ته وایي. ولې؟ چون ستا زده نه دي چې څنګه د انسانانو په مغز او زړه کار وکړي. اوس ته 2 لارې لري چې د یو انسان په مغز او